په پنجشیر ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د سلام مخابراتي شبکې 15 نوي سایټونه د مخابراتي خدماتونو د ښه والي او پیاوړتیا لپاره جوړ شوي چې له امله اوس د ولایت 90 سلنه اوسیدونکي د مخابراتي او انټرنیټي خدماتونو څخه برخمن شوي دي. مسؤلین وایي یاد سایټونه د حصه اول ابشار پاریان ولسوالیو او د ولایت په مرکز بازارک کې جوړ شوي دي. د دوی پر وینا دغه سایټونه پخوا د سټلایټ له لارې فعال وو، خو اوس چې د ځمکني لینک سره نښلول شوي د خدماتونو کیفیت په څرګند ډول لوړ شوی او د ولایت له بېلابېلو سیمو څخه له 15,000 زیات وګړي له مستقیمو ټلیفوني اړیکو څخه برخمن شوي دي. چارواکي زیاتوي په ټول ولایت کې انټرنیټ ته لاسرسی هم ښه شوی دی. مسؤلین وایي د دغو سایټونو د جوړېدو موخه د هیواد له عمومي مخابراتي لینک سره نښلول دي. د اقدام د تخنیکي ظرفیت لوړوالي، د ټلیفوني اړیکو د کیفیت ښه والی، د انټرنیټ د چټکتیا زیاتوالی او د پنجشیر شبکې د بدخشان ولایت له مخابراتي سایټونو سره د نښلولو لامل شوی. هرگاه ما یک سایت ظرفیتش بلند میبریم ولی صاحب پوشش ما محدود میشه. قبلا اگر 15 کیلومتر، 20 کیلومتر، 30 کیلومتر ما ارزی خدمات داشته باشیم، هنگامی که سایت ما 3G میشه یا 4G میشه ساحه خدمات ما محدود میشه و این قطعا از لحاظ تکنیکی یک امر طبیعی است پیش می آید و هیچ راه حلی ندارد. خدمات اینترنتی یا خدمات مخابراتی در ولایت پنجشیر چون یک ولایت کوهبند است، جغرافی گذر داره، بسیار زیاد شکایت بود. الحمدلله از پارسال به این طرف ولسوالی پریان و حصه اول و ابشار و در مناطق مختلف ما پایه های بیستیم و پایه های سلام را نصب کردیم. باز مشکلات بود در سیستم شبکات، مشکلات بود و باز بار مطالبه کردیم وزارت مخابرات و تکنولوژی. اونها امسال برای ما 5 پایه سلام دادن که همه ولایت را انشاءالله کاور میکنه و همچنان در پهلوی خدمات مخابراتی خدمات اینترنتی هم در همه ولسوالی انشاءالله فعال میشه. ورته مهال ځایي خلک هم د دې سایټونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او وایي حالا ما زیاد خوش هستیم. ایران، پاکستان، هر جایی که چیز کنی مخابراتی خوش هستیم. مازه میاد آرتنا و دیگهش مثلا والا هر چیز سهولت میاد برای ما. ایمیال هر چیز از پاکستان گپ بزنی، ایران گپ بزنی، میتونیم هر کار کنی. بسیار منصر بله، بسیار خوب تمام میشه. ما از این کار بسیار خوش هستیم. آدم میتونه دیوان چیزی ما در بیرون از کشور را داده صحبت کنیم، شکلاتای بیرادر داریم، حل میکنیم، تعلقی که خوب در استفاده میکنیم، بسیار خوب تمام میشه. د یادونې وړ ده چې د پنجشیر والي ولسي غونډو کې تل ډاډ ورکړی چې ګټور او پر وخت خدمات وړاندې کول د دوی د کاري لومړیتوبونو څخه دي او د مهال نورې پروژې هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو په موخه تر کار لاندې دي.